بله مساله چې دی کتونکو دا کړې او ډېر د مونږ خلک چې دی پکې اموخته دي او اموخته پکې داسې دي چې بعضې پکې جواري کی او بعضې چې دی چې هسې چې دی ګپ شپ و پم پکې غلط هم او که هر څه وي نو دی چې دی سوال یې داسې کړی دی چې آیا لاډو بعضې ورته چکدو وایي څوک ورته لډو یی لډو دا څنګه دي که په موبایل کې وي او که د ګتې نه یعنې د کاغذ شکل کې وي دا چې دی لډو استعمال چې دی څرنګې دی کتونکو لډو چې لډو په حدیث کې یو لفظ راغلی نردشیر دا چې کله ګوګل ته سړی ویر کې ګوګل ته یی مثال کې د عربو کومې ډکشنرۍ دي دغو ته یې چې دی ویر کې چې دا نردشیر څه شي ته یی نو دا ترې رادرومي لاډو معنی تی راځي لاډو او د نردشیر په باره کې رسول الله مبارک فرمایي چې کوم خلک هم چې نردشیر کی او چې تا چې کله هم چې دی هغه ته ویر کې دا نردشیر لفظ دا چې کله هم ډکشنرۍ ته ویر کې نو معنی تی راځي لاډو نو چې کوم خلک هم رسول الله فرمایي چې نردشیر کی نو رسول الله مبارک فرمایي چې دغه داسې عمل وکړو لکه د خنزیر په وینو په غوښو کې خپل لاسونه ککړ کړي وي خپل لاسونه یې رنګ کړي وي او چې دا نردشیر لفظ راغلی چې د رسول الله ته منې فرمایلی په سختو الفاظو سره دی نبی پاک منې فرمایلی دا چې کله ته ډکشنرۍ له ویر کې نو معنی ترې رادرومي لډو نو لډو چې کتونکو که سړی پې جواري کې بیا خو اسم حرام دی پوه نه شو بیا اسم حرام دی او که بغیر د چې دی د جوارۍ نه ویم بغیر د جوارۍ نه چې دی نو دا چې دی بلکل چې دی ناجایز دي او کړل یې چې دی روا نه دي بلکل چې دی ناجایز دي بل سوال یې دا کړی دی چې اضافي غاښونه یا اضافي ګوته یعنی مثال کې 15 ګوتې دي دېر ته ورسره بعضې خلکو چې شپږم هم راشوي وي یا مثال کې غاښونه ټول هم چې دی 32 غاښونه یې بعضو ورسره دغو ځایونو کې چې دی نور غاښونه هم راشوي اگر چې موږ په حالاتو په معاشره کې موږ یې داسې بد ګڼو چې داسې ښه نه ښکاري آیا دغو لرې کال چې دا څرنګې دي دغو لرې کول دا څرنګې دي کتونکو دغو لرې کول که چېرته تا لرې کال او د تا وجود ته یې تکلیف نه یې رسالو یعنې داسې تکلیف چې ستا غاښ لرې کال او د غاښ سره تا سترګې نه ړندېدې نه بینه کېدې یا تا چې دی ګوته چې دی کټکاله د شپېږمه ګوته چې راشوې وه او دا چې تا کټکاله د تا لاس ورسره نه کینسل کېدو نو بیا یې کټکال چې دي دا بلکل چې دي جایز دي هېڅ حرج هم پکې نشته دی بله مسله یې دا کړې دو چې آیا د حرام او د مکروه شي باندې چې دی بسم الله ویل چې دا څرنګې دي کتونکو علامه الوسی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د حرام شي باندې بسم الله ویل حرام شي باندې بسم الله ویل چې دا بلکل حرامه دو نه شي پې ویلی او د مکروه شي باندې چې دی بسم الله ویل چې دا بلکل مکروه دي نه شي پې ویلی بل سوال یې چې دی دا کړی چې آیا په سفر کې سنت چې دي پرېښودل څرنګې دي کتونکو ډېر مسافر دا سوال کی چې سنت پرېږدو که نه پرېږدو نو که انشاءالله چې دغه ویډیو وکته نو د الله په مهربانۍ سره ټول اشکال به هم چې دی د ذهن نه رفع او دفع شي په سفر کې چې دی سنت پرېښل چې پرېښودل دا څرنګې دي کتونکو دغه کې دوه اقوال راغلي په یو قول کې پرېښوای شي او په بل قول کې چې دی نشي پرېښوای نو تطبیق پکې دا دی چې که چېرته په سفر کې تا سره د ټایم و د ودرېدو د تا مال ته خطره نه وه د تا چې دی جان ته خطره نه وه او تا سره ټایم هم و نو بیا چې دی د مانځه سره سنت کړل چې دي دا بهتر دي چې سړی سنت وکړي خو که چېرته مثال کې تا سره ټایم نه و او یا مثال کې داسې علاقه وه چې د غلو علاقه وه او ته پکې روان وي نو بیا چې دی سنت چې دی پرېیو بیا پکې پرېښودل چې څه حرج نه لري که چا پرېښود نو سړی پې څه حرج پکې بیا نشته دی خو که ټایم ورسره نو بیا افضلیت دا دی چې سړی سنت وکړي بله چې دی مسله دا کتونکو چې آیا بې اودسه ښځه چې اودس یې نه وي یا هغه ښځه چې خپله د میاشتې کومه بیماري حیض بیماري پرې راغلې وي یا هغه ښځه چې بچی یې پیدا شوی وي د دو په نفاس حالاتو کې وي آیا دغه ښځه چې دی د یوه مړي له چې دی یعنی مثال کې یوه زنانه وفات شوې هغې له غسل ورکولی شي او که نه کتونکو چې کومه ښځه بې اودسه وه نو بل اتفاق بلا کراهته چې دی مړي له چې دی غسل ورکولی شي څه خبره پکې نشته دی خو که کومه ښځه په حیض حالتو کې وه یا په نفاس حالتو کې وه او نورې داسې ښځې نه وي چې دغو مثال کې ویله غسل ورکړی وی نو بیا یې دو ورکولی شي ویله غسل څه خبره نشته